د ملا هیبت الله تازه او نوی پیغام دا چې څه ویلي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ افغان نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ د مولوي هیبت الله اخندزاده په نوم د طالبانو ډلې مشر چې د مهال په کندهار ولایت کې له عامو خلکو پټ استوګندی ویلي علما باید سیاست ته راستانه شي. د هیبت الله په خبره کفري نړۍ هڅه کوي چې دین او سیاست سره جلا او اسلامي هیوادونو کې علما له سیاست بشپړ بې برخې کړي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله د دې ډلې د لوړو زده کړو وزارت د دینی جامعاتو او تخصصاتو ریاست سیمینار کې ګډون کوونکو ته په وینا کې ټینګار کړی دی چې سیاست د علماو حق دی او علما باید د سیاست بیرته لاسته راوړلو لپاره هڅې وکړي. نو موړي زیاته کړی چې علما دي خلک د طالبانو د اسلامي نظام په ګټو پوه کړي او د مشرانو له بې اطاعتۍ څخه دي راوګرځوي. هیبت الله په ورته وخت کې پر دینی علماو غږ کړی دی چې د دوی د اسلامي امارت فرامین دي خلکو ته واضح او عملي کېدو ته دي وهڅوي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.